بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو ملګرو، السلام علیکم ورحمت الله. زمنګ د اکسس پروګرام نن دریم درس ده او په نننی درس کې به موږ تاسو پر دې باندې کار وکړو how to create a database. څه ډول کولای شو چې یو ډیټابیس ځان ته جوړ کړو. ګوري زه راځم اکسس پروګرام ځان ته خلاصوم. کله مې چې اکسس پروګرام خلاص ک نو زه بلینک ډیټابیس انتخابوم. کله مې چې بلینک ډیټابیس انتخاب ک دلته موږ تاسو خپل ډیټابیس ته نوم ورکو چې دا ډیټابیس موږ د کوم مکتب لپاره جوړو، د کوم کورس لپاره جوړو، د کوم هسپتال لپاره جوړو، هر یو ادارې لپاره، هر نهاد لپاره چې موږ ډیټابیس جوړو د هغه ډیټابیس نوم به دلته موږ ورته ورشخص کو. فرض که زه ورته وایم زه د خپل کورس لپاره ډیټابیس جوړوم د ممتاز رحماني اکیډمي په نوم باندې. د ممتاز رحماني اکیډمي په نوم باندې زه غواړم یو ډیټابیس ځان ته جوړ کړم. دلته راځم براوز ته غواړئ چې دا وایي چیرته سیف کړي. نو تاسې به دا داسې یو ځای کې سیف دوئ چې هغه محفوظ اوسیږي. معمولا ډي ډرایو کې سیف کوي، سی ډرایو کې ډیسکټاپ کې مه سیف کوئ چې کله به تاسې انسټالیشن کوئ دا ډیلیټیږي او له منځه ځي. خو په هر صورت دا چون زموږ اوس درس دی او مثال کار کوم، زه یې ډیسکټاپ کې سیف کوم او راځم اوکې کوم. ممتاز رحماني اکیډمي په نوم باندې ACCDB په نوم باندې ډیټابیس ما جوړ کړ. ډیسکټاپ کې غواړم څنګه کوم سیف کوم، دا نور کریټ کوم. ګوري چې کله ما کریټ کړ دغه زما ډیټابیس ما ته جوړ شو. زه به دلته راشم او له دې وروسته به زه دا مکمل له دې ځایه ډیلیټ کړم یا به ټیبل ته راشم دا به کلوز کړم. چې کله هم موږ تاسې ډیټابیس جوړو ډیټابیس موږ سره په دغه ډول باندې سپین وي. له دې وروسته بیا موږ تاسې په خپل ډیټابیس کې کار کوو. په هر صورت زه دا نور کلوز کوم. چې کله مې کلوز کړو تاسې وګورئ دلته یو فایل د اکسس موږ سره اضافه شوی په ډیسکټاپ کې د ممتاز رحماني اکیډمي په نوم باندې. چې کله ډبل کلیک پر دې باندې کوم نو دغه ډیټابیس دوباره موږ ته څنګه کېږي خلاصېږي. خو اوس سپین دی. ډیټابیس ما جوړ کړی خو تر اوسه پورې ابجیکټ فایلونه بیخي نه لري. انیبل کانټینټ ضرور ده، دا به ورته وهي تر څو ټول اپشنونه په دغه پروګرام کې تاسو ته کار وکړي. ګورئ دا موږ سره دوباره څنګه شو اوپن شو. دا زموږ ډیټابیس ده. اوس د دپاره ضرورت ده چې زه ابجیکټ فایلونه هم جوړ کړم تر څو زما ډیټابیس منظم شي. لومړی خو زه باید راشم دلته نوټ پاینټ پروګرام ته چې دا موضوع لږ نور هم تاسو ته روښانه کړم. کله چې پاینټ پروګرام ته راغلم له دې وروسته فرض کړئ دا ما سره د ممتاز رحماني په نوم ډیټابیس ده. صحیح ده. دلته به ورته ولیکو چې ممتاز رحماني اکیډمي. صحیح ده. د ممتاز رحماني اکیډمي په نوم باندې زه غواړم چې ډیټابیس جوړ کړم. ما تاسو ته په اول ورځو کې ویلي وو چې کله هم موږ تاسو یو ډیټابیس جوړوو یو عمومي نوم ورته ورکوو او کله چې غواړو چې ډیټابیس کریټ کړو هغې دپاره ابجیکټ فایلونو ته ضرورت وي. فرض که ممتاز رحماني اکیډمي په نوم باندې موږ یو ډیټابیس جوړوو د دپاره اوس ابجیکټ فایلونو ته هم ضرورت شته. مثلا کوم معلوماتونه غواړئ چې په دغه ډیټابیس کې ته ځان سره وساتې. اول خو زه غواړم دغه د سټوډنټس نه دي د سټوډنټس ریکارډونه وساتم. سټوډنټس ریکارډونه زه غواړم چې په دغه ډیټابیس کې زه وساتم ځان سره. یعنی دا خو زموږ عمومي ډیټابیس شو چې د ممتاز رحماني اکیډمي په نوم باندې دی چې موږ کریټ کړی دی او دا ډیټابیس ده او سپین ده اوسه پورې. یعنی په عموم کې موږ تاسې یو اکسس فایل ډیټابیس په دغه نوم باندې ځان ته جوړ کړی خو تر اوسه پورې سپین دی ځکه هیڅ ابجیکټ فایل نه لري. په دغه ډیټابیس کې چې موږ کریټ کړی دی کوم معلوماتونه غواړو چې ذخیره کړو هغې دپاره ابجیکټ فایلونه باید موږ تاسې مشخص کړو. اول خو ما ویل چې سټوډنټس ریکارډونه زه غواړم. فرض که بیا د ټیچرس او نور مکمل مسلسل شکل باندې به مخې ته ځو. خو یو خبره ته مو پام وي چې موږ تاسې آبجیکټ فایلز په اکسس پروګرام کې 6 نوع آبجیکټ فایلونه لرو چې دا ډېر مهم دی او دا باید ستاسې زده وي. ګورئ زه نوټ پیډ ته راځم او دلته لیکم چې there are 6 object files we have in access program.
په اکسس پروګرام کې موږ تاسو شپږ نوع آبجیکټ فایلونه لرو. څو نوع؟ شپږ نوع. یو ته چې د ټیبل ویل کیږي، ټیبل ویل کیږي. دوم ته چې د پریکټیکل هم په دې باندې کار کوو، فقط تاسو اوس وپېژنئ. دویم ته چې د کیوري ویل کیږي. دریم ته چې د فورم ویل کیږي. یعنی کله چې موږ تاسو یو ډیټابیس جوړو، له دغه آبجیکټ فایلونو نه به موږ استفاده کوو. د هماغه اساس تشکیلوي. د فورم څخه وروسته بل چې د ریپورټ دی، او پنځم هم موږ سره بل آبجیکټ فایل چې دی هغه د مایکرو دی، او شپږم آبجیکټ فایل موږ سره هغه د ماډیول دی. ماډیول دغه شپږ نوع آبجیکټ فایلونه موږ تاسو لرو. دغه شپږ نوع آبجیکټ فایلونه موږ تاسو په څه لرو؟ په ټیبل مې غلط لیکلی، بخښنه غواړم. ماډیولم سپیلنګ مشکل لري د ماډیول. یعنی دغه شپږ نوع آبجیکټ فایلز موږ په هر یو اکسس جنرال فایل کې لرو، چې د دیو نه په استفادې موږ تاسو کولی شو یو منظم ډیټابیس جوړ کړو. د ټیبل چې دی، د ټیبل تعریف داسې دی: ټیبل از the source base for data keeping. ټیبل کله هم چې موږ تاسو ډیټابیس جوړو، خو طبیعي خبره ده چې دغه ډیټابیس کې به ټیبل وي، او په ټیبل کې به معلوماتونه ذخیره کوو. نو ځکه دی چې دی هماغه مین سورس دی د ډیټا کیپینګ دپاره په ډیټابیس کې. په هر صورت زه راځم اکسس پروګرام ته. دغه ممتاز رحماني اکیډمي په نوم باندې چې کوم یو ډیټابیس ما ځان ته کریټ کړی دی، په دې کې یو آبجیکټ فایل اوس زه جوړوم، د ټیبل څخه استفاده کوم، او په هغه کې د سټوډنټس ریکارډ لیکم. د دې د کار دپاره راځم کریټ ته. چې کله کریټ ته راغلم، ټیبل ډیزاین ته زه راځم. چې ټیبل ډیزاین ته راغلم، ګورې اوس زه دلته ټیبل جوړوم. لومړی ماته وایي فیلډ نیم. ته چې دغه سټوډنټس ریکارډ ساتې، د سټوډنټانو څه ډول معلوماتونه ته غواړې چې وساتې. زه ورته وایم یو خو زه د آی ډي ساتم ځان سره، سټوډنټ آی ډي. بیا چې دی فرض که زه د سټوډنټ نیم ساتم ځان سره، داسې به ورته ولیکو سټوډنټ نیم. او بیا هم سټوډنټ فادر نیم ځان سره زه غواړم چې ریکارډ کړم. بل هم زه د آی ډي نیم، فادر نیم، فرض که ډیټ آف برث هم زه ضرورت لرم چې ځان سره یې وساتم. همدا ډول پلیس آف برث هم فرض که زه غواړم چې ځان سره د سټوډنټ وساتم. همدا ډول فرض که فون نمبر هم زه غواړم چې ځان سره وساتم. صحیح ده؟ او همدا ډول ایمیل به ورته ولیکو، ایمیل. او بل هم فرض که اډرس ورته لیکم، اډرس چې دا د کوم ځای دی. او بل به ورته ولیکو چې فرض که ایمیل یې مو شو، پلیس آف برث، ایمیل، اډرس. فیس به ورته ولیکم، فیس ریکارډ یې هم ځان سره ساتم. بل هم ورته لیکم چې پیډ، چې څومره پیسې یې راته پیډ کړي. او بیلانس یې هم غواړم چې مشخص کړم، بیلانس چې بیا څومره پې پاتې دي. همدا ډول پکچر هم فرض که د دې سټوډنټس زما په کار ده. او بل چې دی ډاکومنټس نه دي، ډاکومنټس اسنادونه هم زما په کار دي، چې هغه هم ځان سره زه ریکارډ کړم. نور به څومره معلوماتونه چې تاسو غواړئ د دغه سټوډنټ ځان سره ولرئ، هغه مکمل دلته تاسو ورته څنګه کوئ؟ مشخص کوئ. کله مو چې دا کار وکړو، اوس خبره دا د مین ډیټابیس خو ما په دغه نوم باندې جوړ کړی، خو په دغه ډیټابیس کې چې کوم آبجیکټ فایل چې ټیبل دی، ما تاسو وویل چې شپږ نوع آبجیکټ فایلونه لرو، چې لومړی ټیبل دی، او ټیبل چې دی مین سورس دی د ډیټا کیپینګ دپاره. خیر اوس دا خو ما سره سیف نه ده که نه، ځکه عمومي ډیټابیس ما سره سیف کړی ځان سره. دا خو ما لا ځان سره نه ده سیف کړی. د دپاره راځم زه دا ټیبل یا دغه آبجیکټ فایل چې ما جوړ کړ دا اوس سیف کوم، او دې ته وایي څه نوم ورکوئ. نو زه دې ته ورته لیکم چې سټوډنټس، داسې به ورته ولیکو چې سټوډنټس ریکارډس. صحیح دی، دا د سټوډنټس ریکارډس په نوم باندې آبجیکټ فایل دی. ټیبل او دا اوکې کوم، او there is no primary key defined. دا اوس نو کوم، بیا په دې هم خبرې کوو. دا مې کلوز که. ګورئ دغه
فیلډونه ما ورته مشخص کړلو سټوډنټ ریکارډ په نوم باندې ما سره دا جوړ شو څه ډول لیکل پکې وکړو دې دپاره مختلف لارې دي یو خو دا دی چې ویو باندې کلیک وکړئ اوس تاسو کولی شئ چې په دې کې لیکل وکړئ دوم دا دی چې تاسو دلته رایټ کلیک وکړئ بیرته ټیبل ډیزاین ته هم راتلی شي تغیرات پکې راولئ او که بیا غواړئ لیکلو کې سټوډنټس ریکارډس باندې ډبل کلیک وکړئ په دې طریقه هم تاسو لیکل کولی شئ فرض مثال دا خو ما یو ټیبل جوړ کړ صحیح دی یعنی عمومي ډیټابیس عنوان لاندې چې دی ما یو آبجیکټ فایل د ټیبل په نوم جوړ کړو د سټوډنټانو دغه ریکارډونه زما ضرورت دي دا پکې ساتم ښه آی ډي کې فرض مثال زه لیکم چې ای بي سي لیکلی شم سټوډنټ نیم کې زه بیا هم لیکم چې ای بي سي او بیا هم فادر نیم کې لیکم چې ای بي سي همدا ډول ډیټ اف برث کې هم لیکم چې ای بي سي همدا ډول پلیس اف برث کې هم لیکم چې ای بي سي فون نمبر کې بیا هم لیکم چې ای بي سي همدا ډول ایمیل کې همدا خبره لیکم ای بي سي لیکم اډرس کې هم ای بي سي لیکم فیس کې هم ای بي سي لیکم او بیا هم ای بي سي او بیا هم ای بي سي همدا ډول پکچر کې هم ای بي سي لیکم او ډاکومنټس کې هم ای بي سي لیکم اوس آیا دا تاسو ته منظم ښکاري دا خو منظم په دې نه دی ځکه په آی ډي کې باید نمبر ولیکل شي ما ټیکس لیکلی په سټوډنټ نیم کې باید ټیکس ولیکل شي فرض که ما لیکلی چې 1 2 3 فادر نیم کې هم باید ټیکس ولیکل شي ما لیکلی چې 55 ډیټ اف برث کې چې دی باید تاریخ ولیکل شي ما ټیکس لیکلی پلیس اف برث کې هم باید فرض مثال ټیکس ولیکل شي ما پکې دغه نمبر لیکلی فون نمبر کې باید نمبر ولیکل شي ما ټیکس لیکلی دا خو اوس ګډ وډ ده دا خو منظم نه ده که نه دا ولې منظم نه ده د دپاره اکسس پروګرام کې موږ تاسې ډیټا ټایپ هم لرو یعنی شپږ نوع آبجیکټ فایلونه خو ما تاسو ته تشریح کړه د آبجیکټ فایلونو تر څنګ په اکسس پروګرام کې 12 نوع ډیټا ټایپ موږ تاسې لرو اوس راځو پریکټیکلی زه تاسو ته کار پې کوم زه دا بیرته ډیلیټوم دا ریکارډ ډیلیټوم ځکه یس دا بیرته سپین شو ما سره دا ریکارډ مې ډیلیټ کړه ځکه مې ډیلیټ کړه دا خو غلط ده باید بعضې ځایونو کې چې ټیکس ولیکل شي نمبر هلته ونه مني بعضې ځایونو کې چې نمبر یې هلته ټیکس ونه مني بعضې ځایونو کې چې تاریخ یې هلته ټیکس ونه مني او په دغه طریقه باندې باید په منظم شکل موږ ډیټابیس جوړ کړو نه داسې ګډوډ ښه د دې دپاره زه اوس بېرته راځم ویو ته چې ویو ته راغلم ما خو دغه فیلډونه ورته مشخص کړي دي خو دا ډیټا ټایپ ما ټولو د ټیکس انتخاب کړی دی صحیح ده ټیکس کې ټیکس جنرال ده چې کله مو ټیکس یو فیلډ نیم ته ډیټا ټایپ مو انتخاب کړو فیلډ نیم ته ټیکس نو هغه کې بیا نمبر هم لیکلی شئ ټیکس هم لیکلی شئ هر څه پکې لیکلی شئ خو نه زه غواړم چې په منظم شکل دغه ټیبل جوړ کړم او دا ډیټابیس ترتیبي برابر کړم لومړی راځم آی ډي ته ډیټا ټایپ ورته انتخابوم موږ دا 12 نوع ډیټا ټایپ لرو چې شارټ ټیکس دی لانګ ټیکس دی نمبر دی لارج نمبر دی ډیټ ان ټایم دی ډیټ ان ټایم ایکسټینډډ دی کرنسي دی آټو نمبر دی یس نو دی او ایل ای آبجیکټ دی هایپر لینک دی اټیچمنټ دی کیلکولیټډ دی او لوک اپ ویزارډ دی نو مختلف ډیټا ټایپس دي ټوټل 12 نوع ډیټا ټایپ موږ تاسې لرو هر فیلډ دپاره باید دلته هماغه مربوطه ډیټا ټایپ موږ انتخاب کړو فرض که آی ډي دپاره ډیټا ټایپ څه شی دی چې باید موږ تاسې انتخاب کړو آی ډي کې خو معمولا موږ تاسې 1 2 3 لیکو نو دې دپاره زه آټو نمبر انتخابوم چې یعنې په خپله ولیکل شي ښه دا خو ډیټا ټایپ ما مشخص کړه د دوم فیلډ دپاره چې هغه سټوډنټ نیم دی د دپاره څه شی انتخاب کوم باید شارټ ټیکس یا لانګ ټیکس اصلا په ټیکس خو باید ورته انتخاب شي خو خبره دا ده چې شارټ ټیکس که چېرته ورته انتخاب کړو 255 حروفو پورې پکې لیکل کولی شو بیا او که لانګ ټیکس انتخاب کړو بیا چې څومره مو خوښه وي تاسې کولی شئ چې لیکل وکړئ خو زه ورته شارټ ټیکس ځکه انتخابوم چې هر رقم نوم چې واوسېږي هر څومره اوږد نوم چې واوسېږي هغه د 255 حروفو نه زیاتېږي نو ځکه زه ورته د شارټ ټیکس انتخابوم همدا ډول فادر نیم ته هم زه شارټ ټیکس انتخابوم بل موږ سره ډیټ اف برث دی ډیټ اف برث دپاره خو زه شارټ ټیکس نشم انتخابولی ځکه هلته خو زه تاریخ لیکم نمبر هم نشم انتخابولی لارج نمبر هم نشم انتخابولی بلکې ډیټا ټایپ ډیټ ان ټایم دی ډیټ ان ټایم ورته انتخابوم بل خبره دا دی پلیس اف برث په پلیس اف برث کې هم زه غواړم ټیکس انتخاب کوم ورته ډیټا ټایپ زه ورته ټیکس انتخابوم پلیس اف برث شارټ ټیکس به ورته انتخاب کړو ځکه دلته هم زه لیکم چې فرض که دا کوم ځای کې تولد شوی پیدا شوی دی ننګرهار کابل لغمان کوم ځای کې
فون نمبر ته راځم. فون نمبر کې زه څه شي لیکم؟ نمبر لیکم. صحیح ده. په دې کې یو خبره ده، بیا پریکټیکلی تاسو ته ښایم. ایمیل ادرس کې چې دی موږ ایمیل لیکو، صحیح ده، خو ایمیل به از هایپر لینک لیکو. چې کله په ایمیل کې لیکو کو نو مستقیما شخص ته موږ ایمیل وکولی شو. هایپر لینک مې ورته انتخاب کړ. اډرس کې موږ تاسې څه لیکو؟ طبیعي خبره ده، په اډرس کې هم موږ تاسې ټیکس لیکو. ډیټا ټایپ ورته ټیکس انتخابوم. فیس کې چې دی اوس کرنسي ورته انتخابو. ځکه هلته نمبر لیکو، نمبر سره باید کرنسي هم موجود وي. بله خبره پیډ ده، چې څومره پیسې موږ ته پیډ کېږي نو هغې دپاره هم موږ کرنسي انتخابو. بیلانس دی، د بیلانس دپاره موږ تاسې څه کوو؟ کیلکولیټډ انتخابو. ځکه چې کله موږ ته یو څوک فیس راکړي، زموږ فیس چې څومره ده، څومره موږ ته پیډ کړي، څومره پرې پاتې کېږي، هغه بیلانس باید موږ ته وښیي. نو کیلکولیټډ ته راځم. کله چې کیلکولیټډ ته راغلم، دلته زه ورته لیکم چې ته داسې کار وکړه، دا فی نه دی، دې فی نه واخله منفي کړه، ماینس کړه، څه شی پیډ دی نه ماینس کړه. دلته ورته پیډ انتخابوم او له دې وروسته یې اوکې کوم. چې کله مې اوکې کړه، you can add a new field instead. دا وایي تاسې دوباره دا بیلانس باندې به زه لایټ کلیک وکړم، ډیلیټ به یې کړم او دلته به راشم، د سره به ورته زه بیلانس ولیکم. بیلانس صحیح ده. چې کله مې بیلانس ورته ولیکه نو اوس راځم ورته کیلکولیټډ انتخابوم او دلته ورته اوس لیکم چې فیس نه راواخله منفي کړه پیډ پیسې چې څومره یې موږ ته راکړی او دا ورته اوکې کوم. اوس منظم شو. ګوري د هر یو دپاره ما ډیټا ټایپ څنګه که مشخص کړه، یعنې یو ځل بیا مرور پرې کوم. شارټ ټکس او لانګ ټکس چې کله هم موږ تاسې یو فیلډ کې غواړو چې ټکس ولیکو، دا دوه ورته انتخابو ډیټا ټایپ. که نمبر غواړو چې ولیکو، نمبر انتخابو. که هغه کوچنی نمبر یې نمبر، که لارج نمبر یې نو لارج نمبر ورته انتخابو. ډیټ ان ټایم ورته انتخابو. ډیټ ان ټایم چې په تفصیلي ورځ او میاشتو ټول مکمل چې لیکي دا ورته انتخابو. کرنسي کې چې دی موږ تاسې چې کله هم یو فیلډ کې موږ تاسې پیسې لیکو په ټیبل کې نو هغې ته کرنسي انتخابو. آټو نمبر په دې معنی لکه آی ډي نمبر د آټو نمبر انتخابو چې په خپل اتوماتیک ډول باندې یو دوه درې ولیکل شي. یس نو فرض مثال دلته موږ تاسې لیکو ورته چې اکټیو، چې دا سټوډنټ موږ سره اکټیو دی او که نه دی. یا میریټل سټیټس یې ورته لیکو، یا سټیټس یې ورته لیکو چې دا سنګل دی که میریډ دی، نو هغه دپاره یس نو انتخابو. صحیح دی. یا اکټیو دی که اکټیو یس که نه یي نو چیک ورته آف کوو. همدا ډول بل موږ سره دلته OLE آبجیکټ دی. ګوري دغلته ما ورته پکچر لیکلی، پکچر کې خو موږ تاسې ټکس نه شو لیکلی، هغې دپاره موږ تاسې OLE آبجیکټ انتخابو، یعنې د ایکسټرنل ډیټا یا پکچرز لینک دلته راوړو، د دپاره OLE آبجیکټ باید انتخاب شي. بل هم موږ سره ډاکومنټس دی. ګوري کله چې موږ ډاکومنټس اډ کوو نو هغه به از اټچمنټ موږ تاسې انتخابو. you cannot set documents to the attachment data type. ښه وایي ډاکومنټ چې دی تاسې په دې هایپر لینک به ورته انتخاب کړو، لینک یې قبول کړه. ښه بیلانس خو مو منظم کړی او بل هم موږ سره څه دی لوک اپ ویزرډ. یوه خبره بل هم دلته اضافه کوو، فرض که پروګرام، یعنې دغه ټیبل د سټوډنټانو چې موږ ځان سره ساتو په دې کې پروګرام هم اضافه کوو. پروګرام دپاره ډیټا ټایپ به لوک اپ ویزرډ دی. دې باندې کلیک کوم، وایي چې کوم پروګرامونه تدریسي زه ورته وایم I will type in the value that I want، دا به ورته انتخاب کو، نیکسټ به یې کو. او اوس به زه دلته راشم، فرض که زه ورته وایم یو جدول یو لیست ورته جوړوم. صحیح دی. DIT موږ تدریسوو، DL موږ تدریسوو، همدا ډول CIT موږ تدریسوو، ماوس موږ تدریسوو، ډیټا بیس موږ تدریسوو، فرض مثال نیټورکینګ موږ تدریسوو، همدا ډول انټرنیټ موږ تدریسوو. مختلف پروګرامونه چې موږ تدریسوو دا ما نوټ کو، نیکسټ کوم او له دې وروسته یې فینش کوم. ښه دا خو هم وشو، یعنې موږ تاسې د هر فیلډ دپاره مربوطه ډیټا ټایپ وپېژندلو. موږ په اکسس پروګرام کې 12 ډیټا ټایپ لرو. 12 ډیټا ده چې هغې دپاره مشخص ټایپ موږ انتخابولی شو. 6 موږ تاسې آبجیکټ فایلز لرو. دا دوه خبرې زده کړي، دا تر ټولو مهمې خبرې دي. ښه چې کله مې دا کار وکړ، اوس زه دا څنګه کوم؟ سیف کوم او یس کوم. صحیح دی. اور کیلکولیټډ کالمز ان زه صحیح دی، زه ورته موجود دی وي. ښه اوس زه دوباره راځم ویو ته چې لیکل اوس وکړم. اوس ګورې دلته چې کوم ډیټا ټایپ ما ورته انتخاب کړی دی ټول مکمل خپله راغلی دی. اول خو دا دی ګورې دلته آی ډي خپله لیکل کېږي چې زه دلته راشم او فرض که یو نفر ولیکم، احمد دی ما سره، فرض که زه وایم
احمد صحیح ده احمد دلته لیکل کیږي فادر نیم یې علي دی صحیح ده ډیټ اف برث کې چې زه دا لیکل وکم او مخکې لاړ شم دا ما سره نه مني ځکه ډیټا ټایپ ما ورته انتخاب کړی چې دلته به یوازې تاریخ لیکل کیږي نو زه ورته وایم چې فرض مثال نن 15 د اتمې میاشتې او 2025 کال دی ګورې دی ما سره اوس ومنلو ځکه اوس ما صحیح ډیټا ټایپ چې ما ورته شی انتخاب کړی وم هغه دلته لیکلی شم اضافي شی نه شم لیکلی پلیس آف برث چې دی فرض مثال زه پلیس آف برث کې چې دی ورته څه انتخابوم چون هلته ما ورته ټکس انتخاب کړی او دلته ورته زه پلیس آف برث کابل انتخابوم صحیح ده فون نمبر کې ګورئ که چېرته زه ورته ولیکم فون نمبر کې مثبت 93 صحیح ده او بیا 22 او یا 380 دا مې ورته ولیکو دا ما سره انټر مې که دا ما سره نه مني ولې نه مني ځکه ډیټا ټایپ ما ورته دلته نمبر انتخاب کړی ده صحیح دی او نمبر چې کله موږ انتخاب کوو موږ سره یوازې دا ډول نمبر یې مني ګورې دا نمبر یې ما سره ومنلو خو فون نمبر یې ونه منلو دې دپاره چې تاسې سره فون نمبر هماغه ډول ولیکل شي نو تاسې دلته کار وکړئ دوباره راشئ ټیبل ډیزاین ته چې کله ټیبل ډیزاین ته راغلی دلته دې فون ته راشئ او دلته ورته ډیټا ټایپ شی انتخاب کړئ ډیټا ټایپ ورته شارټ ټکس انتخاب کړئ دې کې بیا موږ تاسې هر څه لیکلی شو او دا دوباره سیف کړئ او بیرته ویو ته راشئ او کله چې ویو ته راغلی اوس تاسې راشئ دلته فون نمبر ته زه ورته وایم چې مثبت 93 22 او یا 380 ګورې دی اوس ما سره ومنلو همدا ډول ایمیل ادرس موږ نه غواړي فرض که ایمیل ادرس دپاره ما همغه هایپرلینک انتخاب کړی او ممتاز رحماني 15@gmail.com دا ما سره ایمیل ادرس شو له دې ځای کولی شي چې دا خانه ورته لویه کوي کله چې په دې باندې ته کلیک وکړئ نو که چېرته تاسې سره آوټلوک وي مستقیما تاسې کولی شئ دې ته څنګه وکړئ ایمیل هم وکړئ خو زه دې نه اوس تېرېږو اډرس دی اډرس فرض مثال چارج دی ورته لیکئ کابل ورته لیکئ فیس دی ګورې فرض که موږ چون ما ورسره اوس دا ډالر ساین اضافه کړی کرنسي ما ورته انتخاب کړی دې نه موږ فرض که $200 فیس اخلو مثال ده ښه پیډ 100 روپۍ پیډ کړی دی $100 یې موږ ته اډوانس پیډ کړی دی ښه 100 روپۍ پې پاتې شوې ګورې بیلانس خپله کیلکولیټډ شو ځکه هلته ما ورته ډیټا ټایپ کیلکولیټډ انتخاب کړی او فورمول مې اضافه کړی او چې د فیس نه به منفي کوې پیډ فیس او څومره چې پاتې کېږي هغه به بیلانس کې لیکې ښه پکچر دی پکچر دپاره رایټ کلیک کوو انزرټ آبجکټ ته راځو د دې سټوډنټ عکس هم زموږ په کار ده چې دې ډیټا بیس کې موږ ځان سره راوړو کریټ فرام فایل براوس او له دې وروسته ډیسکټاپ ته راځو فرض که دا د دې سټوډنټ عکس ته اوکې کوم او بیا یې هم اوکې ګورې عکس هم ورسره څنګه شو اضافه شو ډاکومنټس دی ډاکومنټس هم تاسې کولی شئ چې دلته ورته از هایپرلینک اضافه کوئ خو زه یې نه اضافه کوم اوس همدا ډول بیلانس هم وشو او بل هم موږ سره څه دی ګورې اکټیو ما تاسې ته یس او نو ویلی او دا چک کولی شي آن او آف کوئ پروګرامس کې موږ تاسې ډیټا ټایپ ورته څه انتخاب کړی و لوک اپ مو ورته انتخاب کړی و ښه زه به دوباره دلته راشم ګورې دلته دا مو شو پروګرامز ګورې اوس موږ سره مکمل هغه لیست راځي کوم چې موږ اضافه کړی و دا هغه پروګرامونه دی چې موږ یې تدریسوو فرض که ډي آی ټي ورته لیکم او دا نور څنګه کوم سیف کوم په همدې ډول باندې څومره سټوډنټس چې وي موږ تاسې کولی شو چې ورته د هغوی ریکارډونه مکمل ځان سره څنګه کو اضافه کو او ویې لیکو نو دا و د ډیټابیس د جوړولو هغه لومړی او مهم قدمونه په دې هیله یم چې د دغه درس نه مو یو څه زده کړی واوسئ فقط تاسې څلور خبرې په خپل ذهن کې ولرئ چې موږ کله ډیټابیس جوړوو یو عمومي نوم خپل ډیټابیس ته ورکوو بیا د هغه ډیټابیس تر عنوان لاندې هغې دپاره آبجکټ فایلونه مشخص کوو چې موږ 6 نوع آبجکټ فایلونه لرو چې ما تاسې ته ټول مکمل وویل او ومې لیکه چې هغه ټیبل دی کیوري دی فورم دی ریپورټ دی میکرو دی او ماډیول دی صحیح ده دا 6 نوع آبجکټ فایلونه لرو نو هغه ورته مشخص کوو د آبجکټ فایلونو څخه وروسته چې هغه مو ورته مشخص کړلو نو بیا موږ تاسې کولی شو چې یو ټیبل جوړ کړو ټیبل تعریف مې تاسې ته وکړو بیا ټیبل کې دننه ډیټا ټایپ موږ 12 نوع لرو چې هغه ټول ما تاسې ته اوس پریکټیکل وښودل او هغه ډیټا ټایپ موږ تاسې د هر فیلډ دپاره مشخص کوو او اضافه کوو په دې هیله چې یو څه مو برداشت کړی وي انشاءالله په ترتیب سره به مخته ځو اکسس ډېر ښه پروګرام ده او تاسې کولی شئ ډېر ښه ډیټابیسونه پکې جوړ کړئ او ډېر په پراخ پیمانه باندې معلوماتونه پکې سټور کړئ